مینوالو سلامونه. تمه ده چې ټول به روغ یاست. البته نن غواړم د انسانانو په اړه درته یو څه ووایم. مشران وایي چې انسانان په 3 ډوله دي او دغه هر ډول په خپل ځای کې ستاسې په مقابل کې یو تخطي او داسې یو عمل کولی شي چې ستاسې د خفګان لامل وګرځي، خو تاسو به دې 3 واړو ته بښنه کوئ. د دې لپاره چې خوښ اوسئ، خوشحاله اوسئ او زړه مو خوښ وي، نو که هر څوک ستاسو په مقابل کې یو تخطي کوي او ګناه کوي، تاسو باید ورته بښنه وکړئ. لومړۍ ډله هغه خلک دي چې ستاسې نه مشران دي، یا د علم په لحاظ ستاسې نه علم زیات دی، یا د موقف په لحاظ ستاسې نه پورته قرار لري، یا د عمر په لحاظ باندې ستاسې نه عمر زیات دی. نو دوی ته به د دې له خطره بښنه کوئ چې ستاسې نه مشران دي او مشران حق لري چې باید احترام یې وشي. دویمه ډله هغه خلک دي قدرمنو مینوالو چې هغه ستاسې نه کشران دي، یا د عمر په لحاظ، یا د علم په لحاظ، یا د موقف په لحاظ، یا بله هره وجه چې وي، خو هغوی کېدلی شي ستاسې نه کشران وي، ستاسې نه ښکته وي. هغوی ته به د دې له خطره بښنه کوو چې تاسې مشران یاست، تاسو به هغوی شفقت وکړئ. هغوی که ستاسو په مقابل کې یو ناسم کار کوي، خیر دی، هغوی به نه پوهېږي، خو تاسې د یو پوه او مشر په توګه مجبور او مکلف یاست چې د هغوی تخطي وبښئ، ولې د راتلونکي لپاره ورته لارښوونه وکړئ چې څه ډول باید مخې ته لاړ شي. او درېیمه ډله خلک چې ډېر اړین دي، هغه خلک دي چې په موقف او په منزلت کې ستاسې په شان دي. دوی که ستا په مقابل کې غلطي وکړه، دوی ته به هم بښنه کوي، ځکه لومړی د خپل ځان په اړه فکر وکړه. آیا ستا نه غلطي نه کېږي؟ آیا تا به هېڅ کومه ګناه نه وي کړې؟ آیا ته به د هېچا په وړاندې مسؤل نه وې؟ هېڅ امکان نه لري. نو کله چې تاسې غلطي کولی شئ، هغوی چې ستاسې په موقف کې دي یا ستاسې سره ورته والی لري، هغوی هم همدغسې غلطیانې کولی شي. نو مشرانو ته به د دې له خطره بښنه کوو چې هغوی له موږ مشران دي، کشرانو ته د دې له خطره بښنه کوو چې هغوی په موقف او په منزلت زموږ نه ښکته دي، او هغوی چې زموږ د عمر سره، زموږ د علمیت سره، او یا زموږ په سویه خلک دي، نو کله چې موږ هم غلطي کولی شو، هغوی هم غلطي کوي. پس خلک وبښئ، نورو ته بښنه وکړئ، او که مو خپله اشتباه وکړه له خلکو څخه بښنه وغواړئ. دا به مو د خوشحالۍ او خوښۍ یو بهترین راز وي.